اچانک مرګونه ډېر شوي او د قیامت یو نښه ده، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي، انسان په خپل ځان باندې ویریږي چې پته نه لګي کله به زما د ژوند د رسۍ چې ده بشلي. او په دې موقع باندې یو قصه به درته واورم. هغه قصه ده د هغه سړي چې هغه په ځنګل کې او زمری پرې راغلی و. نو څنګه چې به زمری راغی د وکتو چې د زمري سره د مقابله نشي کولی، ده ته یې منډې کړې او منډې ته وهلې او زمری پسې شاته او دومره یې وکړو چې یو کوهی له مخې له راغی او هغه کوهي ته ورکوش. کوهي کې یو رسۍ پرته وه، هغه رسۍ ونیوه او د کوهي ته کته لاړه. نو غریب شکر وویستو چې زه د دغه نه خلاص شوم، د زمري نه. ده چې کله کته وکتو نو په دې کوهي کې دننه په دې دیوال باندې یو مار چپ چاپې راتاویږي. دا غریب بیا مسله ورته جوړه شوه چې اوس دې مار سره به څه کوم. نه دغه سوچ کې و چې ده بره دې رسۍ ته وکتو نو 2 منګکان راغلي وو، دا رسۍ یې پرې کول ورو. یو سپین منګک و یو تور. دې غریب ښه مسلې ورته زیاتې شوې په کوهي کې دی او بهر ورته څوک ولاړ دی، بهر ورته زمری ولاړ دی او څنګه د ده راوته هغه یې خوري. نو په دغه ټیم کې د دې رسۍ ته وکتو، په دې رسۍ له پاسه ګبین لګېدلی و. نو ده دا ګبین باندې خوله کېښوده، هغه یې خوړو، هغې له ډېر سخت خوند ورکړو او د هغه ګبین د لاسه د ده نه خپل غمونه ټول اتهیر شو. چې زمری بهر ولاړ دی، دا تهیر شو چې لاندې مار دی، دا تیم هیر شو چې 2 منګکان د رسۍ باندې برنې لګېدي او شلی وي، او که دا رسۍ وشلوله نو دی به کته وړي، دا هر څه تهیر شو. دا قصه وه د دغه سړي. سوال دا دی چې یو سړی به ما ته وایي چې د دې قصې نه ته موږ ته څه ښایې. قصه وشوه، د دې قصې نه زه تاته دا ښیم او سوچ پکې کوه. د انسان ته انسان کوم چې منډه وهله د زمري نه ده، دا ته او دا زمری چې دی نو دا ستا مرګ دی. دی به تا پسې روان دی هر ځای ته، انتظار دی کوي چې ټیم پوره شو ته ډایرکټ باندې حمله کوي. او په دې رسۍ باندې چې ته کته پرېوتې نو دا رسۍ ستا ژوند دی، ځکه پې ته کته لاړې، کوم وخته پورې چې وي ته پې لاړې. او د لاندې چې دته مار راتاویږي نه دا ستا قبر دی، ستا رسۍ پرې کېده د ژوند او ستا قبر ته د تیاري. او دا 2 منګکان چې لګیا دي، دا یو تور یو سپین، دا شپه ورځ دي مخې ته روان دي، چې څومره دا شپه اوړي او څومره دا ورځ تېرېږي، ستا د ژوند رسۍ کمزوري کېږي. او دا ګبین چې په دې رسۍ لګېدلی دا دنیا ده. نو دغه دنیا دومره خوږه ده چې خلکونه دا یېر شوي دي چې لکه مرګ هم دی، قبر هم دی، دا ژوند په ختمېدو دی، رب العالمین ته ودرېدلي. دغه ته یېر شوي دي او په دغه ګبین کې لګي. دا ګبین په ډېر خوږ لګي. دغسې نه دنیا ده. ټول خلک په دنیا کې نښتي او چا دا احساس نه کوي چې دا مرګ مال هم راشي. نو دا قصه ځان سره یاده ساتي. دا قصه مختصر ستا د ژوند قصه ده، ستا چې زما خبرې اوري زه تا ته وایم، بل چا ته نه وایم. دا ستا د ژوند قصه ده. دغه زمری اوس په تا پسې لګېدلی او دغه مار تا ته تیار ولاړ دی او دغه منګکان لګیا دي ستا هغه رسۍ چې دغه ورو ورو شوکوي او ته لګیا په څه باندې؟ ته په ګبین باندې لګیا، د ګبین نه مزې اخلي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل آخرت دپاره څه وکړو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې د مرګ سخته اسانه کړي.